السلام علیکم ګرانو دوستانو، څنګه کولی شو چې په سعودي عرب کې خپله اقامه چک کړو او خپل حروف وګورو. کوم اعلان چې تاسو پسې کپل کړی او د مسیحي حال وګورو چې زیړه ده، سره ده، شنه ده، او همداسې ډېر شیان په دې کې شته دی. تامین ګورئ، مخالفې ګورئ. لکه مخکې به ډېرو دوستانو ته مسله وه، دا یو نوی اپلیکیشن دی، د سفارت لخوا راغلی دی. نو راځئ دغه اپلیکیشن وګورو چې په دې کې طریقه څنګه ده او څه رقم استعمالیږي. لومړی تاسو راشئ په خپل موبایل کې خپل پلی سټور ته، او دلته په پلی سټور کې ولیکئ اقامه چک. اقامه چک. نو دغه یو اپلیکیشن دی، البته دغه به تاسې ډاونلوډ کړئ. زه به اپډیټ کوم، البته کې څه نوی اپډیټ شوی. نو کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړو بیا به دا اوپن کړئ. کله چې اوپن کړئ دې کې تاسو که انګلیش غواړئ، اردو غواړئ، عربي غواړئ، نو زه پکې عربي غواړم. تاسو ګورئ دوستانو، دلته تاسو کولی شئ تحقق من جميع انواع الغرامات او رخصة سیاقه، نقل کفال او اختیار اقامه او د مؤسسې حال هم کتلی شئ ګران دوستانو چې مؤسسه مو شنه ده، زیړه ده، سره ده. او په دې کې داسې ډېر نور هم دغه شته لکه احمر، احضر الحال او دخول او خروج او تحقق من الاتفاقیه، تامین او ویزې او د صلاحیت تامین او تأشیره زیاره. داسې ډېر اپشنې په دې کې موجود دي چې تاسو په دې کې کولی شئ خپل معلومات وکړئ. نو څنګه کولی شئ، زه تاسو په مخامخ لکه خپله اقامه چې کوم چې خلاصه ده، که وخت شته پکې، نو ګورئ تاسو به څنګه کوئ. لومړی به دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې به کلیک وکړو بیا به راشئ دغه یې ویبسایټ ته به تاسو بوځئ. زما نېټ لږ ضعیفه دی. دې ځای کې به تاسو د خپل اقامې نمبر ورکئ او دلته لاندې به تاسو خپل په اقامه کې چې کوم میلادي تاریخ لیکل شوی هغه د ختمېدو تاریخ به د خپل د زیږېدو تاریخ او بخښئ ګران دوستانو د خپل زیږېدو تاریخ به ورکئ. دلته زه د خپل اقامې نمبر ورکوم. دلته خپله اقامه زه د خپل اقامې نمبر ورکوم. لاندې به تاسو راشئ، دلته به تاریخ ورکئ. البته د اقامې د ختمېدو تاریخ چې په کوم تاریخ ختمیږي، البته میلادي تاریخ به ورکئ. دا به داسې میلادي کوئ، تاریخ میلادي. ما د زیږېدو نیټه ده 1992 د جنورۍ اول 1992. دلته به میاشت انتخاب کړو، دا خو صحیح ده. دلته به اول تاریخ انتخاب کړو. په بخښنې سره دا د تاریخ خو صحیح شو، خو اوس به لاندې راشو. دغه کوم لیکل چې دي دغه به دا شنه پټه کې چې تاسو ته ښکاري دا لیکل خو وینئ. نو تاسو به دغلته سرچ کوئ. نو زه سرچ کوم 491455 دغه شنه رامه باندې به کلیک وکړئ. تالي لږ به ورته انتظار شو. ګورئ ګران دوستانو چې زما نوم یې راواخیستو، کوم کامه کې چې زما کوم نوم دی او د ختمېدو تاریخ او د نوي کېدو دا ټول یې راواخیستل، جنسي یې دا ټول راخلي. دا خو صرف ما یوازې اقامه وکتله. تاسو په دې کې کولی شئ د خپلې مؤسسې حال وګورئ چې مؤسسه مو سره ده، زیړه ده، شنه ده، او همداسې حروف یا بل لغ چې تاسو پسې کپل کړی هغه هم په دې کې کتلی شئ په همدغه طریقه باندې. که کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې ولیکئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.